بسم الله الرحمن الرحیم. زه سمیع الله رسا د قندهار ولایت اوسېدونکی. زه د څو ورځو په جریان کې پر سوشل میډیا په رسنیو باندې دا موضوعات خپرېږي چې ګواکې سمیع الله رسا اختطاف شوی او له ده څخه د پیسو غوښتنه شوې ده، د 1,20,000 د پیسو غوښتنه شوې ده او ځینې نور مسایل چې دا ټوله غلط او بې بنیاده دي. زه اوس الحمدلله جوړ تیار خپل د فامیل تر څنګ یم چې زما کوم مشکل ماته خلق سو جوړ سو د یو ملګري لخوا څخه و چې څه موده رئیس زما سره پر واتساپ باندې د ګروپ د ممبر په حیث ګډون درلود او ماته مشکل جوړ کړی او زما سره فراډ وکړي. دا اړونده موضوع ما له امنیتي ارګانونو سره شریکه کړې. انشاءالله ډېر ژر به د دې مشکل لپاره حل لاره پیدا شي. د سمیع الله رسا په نامه چې د تېرې سې شنبې په ورځ د کندهار ولایت د خپلې کورنۍ څخه نادرکه شوی و. ځینو مغرضو رسنیو د افاد خپاره کړې وه چې دی اختطاف شوی دی. دا د حقیقت څخه لرې او بې بنیاده خبره ده، بلکې د ده د خپل یو ملګري سره مشکل و چې هغه مشکل ته رسیدګي شوې ده او خپلې کورنۍ تسلیم شوی دی. الحمدلله اوس امنیت امین دی. د غصب، غلا، اختطاف، قاچاق او د نورو جنایي جرمونو فیصدي تقریبا صفر ته رسېدلې ده. موږ به ټولو هېوادوالو ته دا ډاډ اطمینان وکړو چې زموږ امنیتي ځواکونه هېچا ته دا اجازه نه ورکوي چې امنیت ته کوم مشکل ایجاد کړي.